دغه شی افغان نیوز چینل ته ښه راغلاست. یو بل نوی تازه خبره چې د افغانستان د دفاع وزیر د هند د رسنیو سره نوې تازه مرکه کړې ده. د هیواد د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب له هندي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په هغه صورت کې چې له افغانستان سره د ډیپلوماټیکې اړیکې قوي کړي، حاضر دی چې خپل ځواکونه هند ته د نظامي زده کړو لپاره واستوي. هغه له هند غوښتي چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي څو په دفاعي برخه کې د همکاریو په اړه موافقې وکړي. د دفاع وزیر وویل که څه هم له پاکستان سره د ډیپلوماټیکې اړیکې لري، خو په نظامي برخه کې ورسره همکاري نه لري او نه هم ورته هیواد ته اجازه ورکوي چې له افغانستانه د هند پر ضد ودرېږي.